1,40,000 کم و زیات انبیا تیر سوي، لیکن یوه امت دومره قرباني نه ده ورکړې، یوه امت ته خپل نبي داسې تاریخ نه دی لیکلی. نو دغه شرافت او دغه عزت یوازې الله تعالی و امت محمدي ته ورکړی دی چې د خپل قریشي جانان تاریخ داسې په ټکي ټکي باندې لیکلی دی او په داسې صحیح اسنادو باندې لیکلی دی چې له کومه وخته څخه دی پیدا سوی، بیا چې تر دی له دنیا څخه رحلت کوي، دا ټوله زندګي چې ده تېره کړې ده، په ټوله زندګي کې داسې یو منټ نه ده تېر سوی چې له ده سره په هغه کې څوک نه وي ملګری او د ده تاریخ نه یې لیکل سوی. نو دغه اعزاز بیا الله تعالی و امت محمدي ته ورکو چې د ده د ټولې زندګي حالات په ډیرو غټو غټو کتابو کې لکه بخاري شریفه، دا یو داسې عظیم کتاب دی د حدیثو چې تر قرآن کریم را لاندې لوړه مرتبه د غټې درجې والا کتاب هغه بخاري شریف دی. په دې کې د ده سیرت بیان سوی دی، په مسلم شریف کې د ده سیرت بیان سوی دی، په ترمیزي کې د ده سیرت بیان سوی دی. نو الله تعالی و دغه امت ته یو دغه شرافت هم ورکو چې د ده ټول تاریخ یې ولیکئ او ټکي په ټکي باندې لیکلی دی. د حدیث کتابونه، د حدیثو په کتابو کې 3 قسمه کتابونه راځي. مولانا اشرف علي تهنوي رحمه الله دا لیکي یو قسم هغه حدیث دی، د حدیثو هغه کتابونه دي چې په هغو کې صرف صحیح روایات ذکر وي، په هغو کې ضعیف روایات نه وي ذکر، د هغو ټول سند برابر وي. د سند مطلب دا دی چې کوم صحابي له کومه څه اورېدلی هغه ذکر یې، دویم ذکر یې، دریم ذکر یې، حتی چې دا روایات دا حدیث دا خبره دا جمله تر محمد رسول الله پورې رسېدلی چې محمد رسول الله پلانکي ته خبره وکړه، پلانکي پلانکي ته وکړه، پلانکي پلانکي ته وکړه، دا ټول سند صحیح کې ذکر وي. دې ته صحیح حدیث ویل کېږي. او کم چا چې را نقل کړی وي په هغو کې هم درواغجن سړی نه وي، په هغو کې ګر سره په یوه ګناه باندې متهم سړی هم نه وي، ټول الله تعالی ته محبوب کسان وي. نو یو قسم د حدیثو هغه کتابونه دي چې په هغو کې ټول صحیح حدیث ذکر وي، لکه امام بخاري سی بخاري شریف را ذکر کړی. په بخاري شریف کې چې کم حدیث د ذکر کړی دي هغه ټول صحیح حدیث دي. علماء اکرام فرمایي وایي دا داسې مثال لري لکه انسان چې یو ډاکټر ته ورسي او ډاکټر وده ته نسخه ورولیکي، هغه خپله دوایي ورولیکي او هغه دوایي خو ټوله د ده دپاره ګټمنه وي، په هغه دوایي کې خو داسې شی نه لیکي چې ده ته تاوان کوي. نو د حدیثو یو قسم دغه کتابونه دي چې په دغو کې هم د محمد رسول الله سیرت لیکل سوی دی. دویم قسم کتابونه چې د حدیثو ذکر دی چې په هغو کې صحیح حدیث هم ذکر وي او په هغو کې ضعیف حدیث هم ذکر وي. علماء کرام د دې مثال ذکر کوي، هغه لکه امام ترمیزي سی ترمیزي شریف ذکر کړي، د ترمیزي کتاب سے جوړ کړی دی ترمیزي په نامه باندې، هغه چې هر روایت ته رسول الله را نقل کوي هلته په پای کې ورسره لیکي چې دا حدیث ضعیفه دی او دا حدیث صحیح دی. دواړه قسمه حدیث کی ذکر دی. علماء اکرام فرمایي وایي دا داسې مثال لري لکه انسان چې د طبو یا د ډاکټري یو کتاب وګوري، په هغه کتاب کې لیکل سوي وي چې دا شیان وتا ته ګټه کوي، دا شیان وتا ته تاوان کوي. نو یو عاقل ویشار سړی دا نسي کولی چې هغه د هغه شی بیا واخیسي وده ته تاوان کوي. نو له هغو کتابو څخه هم عاقل انسان هغه روایات راپورته کوي چې هغه وده ته ګټمن وي. دریم قسم کتابونه د حدیثو چې جوړ سوي دي هغه کتابونه دي چې په هغو کې صرف ضعیف روایات ذکر سوي چې د هغو سند صحیح نه وي، د هغو راتګ له رسول الله څخه چې دا خبره رسول الله کړې ده، په مابینځ کې کمزوریانې راغلي وي، په راویانو کې کمزوریانې راغلي وي، حتی داسې لا هم وي چې خلکو له ځانه جوړ کړي چې محمد رسول الله داسې ویلي دي. لکه امام جوزی رحمه الله سي کتاب جوړ کړی دی. علماء کرام فرمایي دا بیا د دې دپاره ذکر دی چې خلک له دغو څخه ځان وساتي، او د دې داسې مثال دی لکه ډاکټر چې و مریض ته ووایي
چې کله دوا ور ولیکي بیا وده ته فریض ورکي، د فریض په شکل ورته وایي چې دا شی به نه خورې، دا به نه خورې، دا به نه خورې، دا ستا دپاره تاواني دي. نو دغه حدیث یا په هغه کې ضعیف روایات ذکر دي، هغه صرف د دې دپاره را جمع سوي دي چې له هغو څخه به انسان ځان ساتي، هغه و انسان ته تاوان کوي. نو د محمد رسول الله صورت او سیرت په دغو درو سرو قسمو د حدیثو په کتابو کې ذکر سوي دي، لیکن موږ تاسو به هغه بیان کوو، هغه صورت او سیرت به بیانوو چې په هغه کې صرف صحیح روایات را ذکر سوي وي، هغه داسې روایات نه وي چې په هغه کې ضعف پروت وي یا هغه د یو چا قول وي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تړلی وي.